شلوم ګرانو لیدونکو خویندو او وروڼو ستړي مسئ خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. دوستانو دا د مسیحي افغانانو انټرنیټي تلویزیون دی. زما هیله دا ده چې تاسو د لوی څښتن د فیض د مینې او محبت څخه برخمن سئ او د هغه نعمتونه او برکتونه دې همیشه ستاسې په ژوند کښې موجود وي. دوستانو د مسیحي افغانانو انټرنیټي تلویزیون ستاسې تلویزیون دی او ستاسو په خدمت کې دی او زه هڅه کوم چې د مسیحي افغانانو د انټرنیټي تلویزیون د لارې تاسو ته د خدای د کلام څخه د خدای په هکله د هغه د ذات په هکله او د هغه د تعالیمو یا تعلیمونو په هکله تاسو ته معلومات درکړم. دوستانو نن زه غواړم چې پر یو مهم موضوع باندې وغږېږم یا د یو مهمې موضوع په هکله تاسو ته معلومات درکړم او هغه موضوع دا ده چې مسیحیان پر زیارتونو باندې، پر سیدانو باندې، پر تعویض باندې، پر کوډې یا سحر و جادو باندې یا پر دم و چوف باندې باور نه لري، ایمان نه لري. یعنې مسیحیانو خپل اړتیاوې، خپل غوښتنې، خپل خواستونه، خپل دعاوې د یو زیارت څخه نه غواړي. یعنې د هغه چا څخه چې مړ سوی دی هېڅ فرق نه کوي چې هغه سړی څوک دی. هغه هر څوک چې وي هغه مړ دی او مسیحیان د هغه څخه خپل خواست نه غواړي. همداسې مسیحیان خپل د حاجت دپاره، خپل د یو اړتیا په خاطر چشکي تعویض نه کوي، یعنې تعویض نه کوي او نه هم تعویضګرو ته ځي چې ورته تعویض ولیکي یا شویست ورته ولیکي، او نه هم مسیحیان خپل د یو حاجت او خاص د پوره کولو دپاره چشکي و سحرګرو ته، کوډګرو ته، جادوګرو ته نه ورځي او خپل خواست د هغوی څخه نه غواړي. یعنې پر چا باندې نه جادو کوي او نه خپل خواست د یو جادوګر، د یو سحرګر، د یو کوډګر څخه غواړي. مسیحیان دا کار نه کوي. یعنې مسیحیان نه پر زیارتونو باندې باور لري، ځکه چې زیارتونه د هغه چا دي چې هغه ټول مړه سوي دي، او نه مسیحیانو سیدانو ته ځي، ځکه چې مسیحیان پر سیدتوب باندې باور نه لري او مسیحیان دا وایي چې هغه خلک چې ځانونه سیدان بولي په اصل کې سیدتوب هېڅ شی هم نسته، دا هېڅ معنا نه لري. خو هغه خلک هم زموږ او ستاسې په شان معمولي انسانان دي او هېڅ ډول قدرت او ځواک نه لري. مسیحیان نه خپل د حاجاتو او خواستونو دپاره چشکي تعویض کوي، نه شویست اخلي او نه هم وسارګرو، جادوګرو، کوډګرو ته ځي، بلکې مسیحیان چشکي مسیحیان خپل هر خواست، هر هغه خواست چې وي، هر هغه اړتیا چې وي، هر هغه نیاز او حاجت چې وي، هر هغه غوښتنه چې وي، هر هغه خواست چې وي، هغه د خدای څخه غواړي. د مسیحیانو خدای چې حقیقي خدای دی، رښتینی خدای دی، هغه د مسیحیانو دپاره، د ټولو مؤمنانو دپاره د دعا کولو لاره یې خلاصه پرېښې ده. یعنې خدای د انسانانو څخه، د هغه انسانانو څخه چې ایمان لري پر چا باندې، پر هغه حقیقي او رښتینی خدای باندې چې هغه د مینې او د بخښنې خدای دی. خدای د هغو ټولو دپاره د دعا لاره یې ورته خلاصه پرېښې ده او خدای د ټولو مؤمنانو څخه دا غواړي چې تاسې ما و زیارتونه ته ورځئ، نه مه سیدانو ته ورځئ، مه تعویضونه کوئ او نه هم تاسې شویستونه کوئ او نه هم خپل د خواست او احتیاجاتو اړتیاو دپاره وسایلګرو، جادوګرو او داسې کوډګرو ته ولاړ شئ، بلکې تاسو څه شي وکړئ، راسئ دعا وکړئ، زما د ذات څخه یې وغواړئ، زما څخه یې وغواړئ او زه به تاسې ته درکړم. زه به ستاسې و دعاګانو ته به غوږ ونیسم او زه به ستاسې هر هغه اړتیا چې وي، هر هغه خواست چې وي، هغه غوښتنه چې وي، هر هغه هیله چې وي، هغه به زه خپل د خواست او خپل د غوښتنې په مطابق به تاسې ته در راکړم. نو د مسیحیانو خدای چې دی هغه د مینې او د بخښنې خدای دی، هغه د فیض او محبت خدای دی، هغه د رحمت خدای دی، هغه د برکت خدای دی. هغه و مسیحیانو ته وایي چې تاسې ولې و زیارتونو ته ورځئ، تاسې زیارتونو ته مه ورځئ. مسیحیان هېڅکله و زیارتونو ته نه ورځي. موږ مسیحیان پر زیارت باندې باور نه لرو، موږ مسیحیان هېڅ کم زیارت نه لرو، ځکه چې خدای وایي چې هغه خلک ټول مړه سوي دي، هغه هم ستاسې په شان ګناهګاره خلک دي، هغه هم ستاسې په شان هغه خلک دي چې زما و خلاصون ته اړتیا لري، هغه خلک دي چې معمولي خلک دي. تاسې ولې دغه زیارتونو ته ځئ او پر دغو مړو باندې تاسې د ولیانو،
د خلیفګانو او نه پوهېږم د شاهانو دغه او هغه او سیدانو نوم ایږدي او بیا تاسې د هغو قبرونو ته ځئ او د هغوی څخه خپل حاجت او نیاز غواړئ. ځینې خلک بیا داسې بې عقله دي وایي موږ چې زیارتونو ته ورځو هلته خو د هغه مړي څخه دغه خو نه غواړو، خپل خاص نه غواړو، خو موږ هغه ته دعا کوو چې ته خدای ته یو نږدې سړی یې او شخص یې، ته یو بزرګ یې، ته د خدای څخه وغواړه چې زموږ دغه اړتیا پوره کړي. خو هغه مړ سړی چې په قبر باندې پروت دی هغه وایي چې تاسې څنګه خلک یاست، تاسې خو پر هېڅ شي باندې نه پوهېږئ، تاسې ولې خپله خدای ته دعا نه کوئ؟ هغه خو ستاسې خدای هم دی، زه هم ستاسې په شان یو انسان یم، تاسې ولې د خدای ولور ته نه ځئ؟ ولې د خدای څخه نه غواړئ چې هغه ستاسې حاجت پوره کړي؟ تاسې د خدای خواته خپل لاسونه ور وغځوئ او د خدای څخه وغواړئ، خپل د خدای ته زارۍ وکړئ، د خدای څخه وغواړئ، د هغه څخه غوښتنه وکړئ، د هغه څخه هیله وکړئ، هغه به ستاسې ټولو دعاګانو ته به غوږ ونیسي او ستاسې دعاګان که چیرې د هغه د خواست مطابق وي هغه به ټول درته چشکې در پوره کړي. نو همداسې بیا ځینې خلک دي داسې هغوی ناپوهه خلک دي چې و سیدانو ته ورځي او سیدانو ته ورځي چیش کوي، وایي چې دا سیدان چې دي د پیغمبر اولاده دي او دوی چې دي کرامت لري، بزرګان دي، خلیفګان ته ورځي، وایي د خلیفګان چې دي ټول کرامت لري، سیدان او خلیفګان کرامت لري او سیدان او خلیفګان ته ورځي او د هغوی څخه غواړي چې د دوی لپاره دعا وکړي، پر دوی باندې دم و چپ وکړي او د دوی هغه دغه اړتیاوې چې دي ورته پوره کړي. خو خدای وایي چې دغه سیدان اول خو دغه پیغمبر چې تاسې پر هغه باندې باور لري هغه خو پیغمبر نه دی، دومه د پیغمبر اولادت څه معنا لري؟ هغوی ستاسې په شان معمولي خلک دي، انسانان دي، سیدتوب اصلا اصلیت نه لري، وجود نه لري، حقیقت نه لري، رښتیا نه لري، دا یو درواغ دی، تاسې خطا وتلي یاست. دغه یو سړی چې دی د محمد په نامه یادېږي هغه تاسې یې خطا ایستلي دي، تاسې پر هېڅ شي باندې هم نه پوهېږئ. ولې تاسې داسې ناپوهه یاست؟ تاسې ولې و ما ته نه راځئ چې زه ستاسې خدای یم، زما در چې دی، زما دروازه چې ده و تاسې ته در خلاصه ده، ما ته راسئ، زما خوا ته راسئ، زما څخه وغواړئ، زما څخه غوښتنه وکړئ، زما څخه خواست وکړئ. زه آماده یم چې ستاسې هر هغه خواست، هر هغه غوښتنه، هغه اړتیا چې وي هغه زه در پوره کړم. تاسې ولې دغه انسانانو ته ځئ؟ دغه انسانان چې ستاسې په شان عاجزان دي، د عاجزه خلک دي، تاسې ولې هغو ته ورځئ؟ تاسې و ما ته ولې نه راځئ؟ د دنیا مشکل هم دا دی چې خلک چش کوي د خدای و دربار ته نه ځي، د خدای څخه نه غواړي، دوی چش کوي و زیارتونو ته ځي او د مړو څخه غواړي، یا ځي د ځینو انسانانو و دروازې ته درېږي او هغوی پر هغوی باندې د سیدانو، د خلیفګانو، د بزرګانو نوم ایږدي او بیا د هغوی څخه خپل خواست غواړي. و همدا خدای وایي چې دا یو غلط کار دی، تاسې دا کار مه کوئ. دا په ځانګړې توګه زموږ او ستاسې دا پښتانه چې دی دوی خو بیخي پر سیدانو باندې ځان ورکوي. سید او ته دواړه انسانان یاست، نو ستا او د سید څه فرق دی؟ تا ولې څه خدای وهلی دی چې ته ځې او پر یو سید باندې خپل توکل او باور کوي؟ ولې پر خدای باندې توکل نه کوي؟ ولې پر خدای باندې باور نه کوي؟ ستا ایمان پر خدای باندې که پر سید باندې دی؟ سید څه شی دی؟ هغه خو یو درواغجن سړی دی. که چیرې هغه رښتیا وایي هغه وایي وروره زه نه کرامت لرم، زه نه بزرګ یم، زه هېڅ شی هم نه یم، تاسې ولې ما ته راځئ؟ هغه خو درواغ وایي، هغه غواړي چې ستا ته دغه نوم ته لویه ورکړي. نو خبره دا ده چې بیا خلک سیدانو ته ځي یا قبرونو ته ځي، زیارتونو ته ځي، یا دا چې بیا ځینې خلک و ملایانو، اخوندانو ته ځي، مولویانو ته ځي، تعویزګرو ته ځي، بیا تعویز کوي، غواړي چې خپل هغه خواست، غواړي چې خپل هغه حاجت، غواړي چې خپل هغه غوښتنه او هیله او هغه آرزو او من چې دی هغه د تعویز په واسطه یا د شویست په واسطه یا د جادو سحر و کوډي په واسطه خپل غوښتنه هغه خواست پوره کړي. خدای وایي چې زما دروازه، زما دربار و تاسې ته خلاص دی، زما دروازه چې ده ستاسې دپاره خلاصه ده. ولې تاسې زما و دروازې ته نه راځئ؟ زه ستاسې خدای یم. پر ما باندې باور کوئ، پر زیارتونو باندې باور مه کوئ، پر سیدانو باندې باور مه کوئ. دا خلک چې تاسې خلیفګان او بزرګان بولئ، دا خلک خلیفګان او بزرګان نه دي. تاسې پر ما باندې باور وکړئ. تاسې و شایستګرو ته، و تعویزګرو ته، و سیرګرو ته، و جادوګرو ته، و کوډګرو ته مه ورځئ، تاسې و ما ته راسئ.
هغه وخت چې تاسې خپل د دغو غلطو کارونو څخه خپل د دغو ناپوهه او غلطو کارونو څخه تاسې لاس واخلئ، یعنې تاسې زیارتونو ته ولاړ نه سئ، پر زیارتونو باندې عقیده ونه کړئ، پر سیدانو، بزرګانو، خلیفګانو چې ټول درواغجنان دي، پر هغو دروغو باندې باور ونه کړئ، پر ملایانو، اخوندانو، شویزګرو، تعویزګرو، سحرګرو، جادوګرو، کوډګرو باندې تاسې باور ونه کړئ او راسئ پر ما باندې ایمان راوړئ او راسئ پر ما باندې باور وکړئ. هغه وخت به زه ستاسې هر هغه دعا ومنم چې تاسې بس دا خوله خلاصه کړئ، زه به ستاسې هغه دعا واورم او خپل د خواست مطابق به تاسې ته جواب درکړم. ستاسې هر هغه غوښتنه او هیله چې وي چې تاسې زما و دروازې ته راسئ، زما و دربار ته راسئ، خپل لاسونه پورته کړئ او زما څخه هغه خواست، هغه غوښتنه وغواړئ، زه به هغه غوښتنه او هغه هیله او هغه خواست خپل د رضا په مطابق، خپل د خواست په مطابق، خپل د مرضۍ په مطابق به زه و تاسې ته در پوره کړم. نو مسیحیانو خدای دا تعلیم موږ ته راکوي. موږ مسیحیان نه زیارتونو ته ځو، موږ زیارت باندې هېڅ باور ایمان نه لرو. موږ نه سیدان منو، نه خلیفګان منو، نه بزرګان منو. هغوی ټول انسانان دي، موږ د هغوی و انساني کرامت ته احترام لرو، خو موږ هم همغه شان د ځان دپاره چیش لرو، انساني کرامت لرو. هغه انساني کرامت چې خدای و دوی ته ورکړي، موږ ته هم راکړي دي. نو موږ پر هغه خدای باندې باور لرو چې هغه د ټول انسانانو خدای دی، پر هیڅ چا باندې خدای دغه نه کړي چې دغه انسان دی چې دی تر تا یا در تا لوړ دی، ته هغه ته ورسه او د هغه څخه دا غوښتنه وکړه یا هغه وکړه. خدای وایي چې ما ته راسه، زه تر ټولو لوی یم او تاسې انسانان چې یاست ټول یو شان یاست، په تاسې کښې فرق نسته. فرق په ایمان کې سته، خو په د کرامت په لحاظ په تاسې کښې فرق نسته. دوستانو، موږ نه تعویزګرو ته ورځو، نه ملایانو، کوټګرانو، شویزګرانو، سحرګرانو، جادوګرانو ته ورځو چې خپل خواست د هغوی څخه وغواړو. موږ د خدای و دربار ته ځو او د خدای څخه خپل خواست غواړو، د خدای څخه خپل آرزو او هیله او مین ورسره شریکوو. موږ د خدای څخه خپل اړتیا ورته بیانوو، د خدای ته خپل اړتیا ورته بیانوو او موږ د خدای څخه خپل هر هغه شی چې موږ ورته ضرورت ولرو، موږ هغه د خدای څخه غواړو. دا د مسیحیانو دپاره د کتاب مقدس یا د سپېڅلي کتاب چې دی تعلیم دی. دا تعلیم دی. زه غواړم چې دغه سپېڅلي کتاب څخه تاسې ته یو څو آیتونه ووایم تر څو تاسې پوه شئ چې آیا مسیحیان په رښتیا سره، په رښتیاګو سره هغه څه چې وایم پر هغه باندې باور لري. آیا د مسیحیانو کتاب، دغه سپېڅلی کتاب هغه رقم تعلیم ورکوي یا دا چې زه دا خبرې خپل د خېټې څخه کوم؟ نو دوستانو راځئ چې د فلیپیانو د کتاب څخه د سپېڅلی کتاب دی د 4 باب څخه ووایو او دلته زه 6 آیات وایم او هغه دا دی. د 6 آیات داسې وایي د فلیپیانو د رسالې سپارې 4 باب 6 آیات وایي چې د هیڅ شي دپاره تاسو غصه مه کوئ، غصه مه کوئ، د هیڅ شي تشویش مه کوئ، د هیڅ شي غصه مه کوئ، خو په یوازې کښې چې شي وکړئ، تاسو د هر شي دپاره دعا وکړئ او هغه شي ته چې تاسې اړتیا لرئ، احتیاج لرئ، ضرورت لرئ، هغه د خدای څخه وغواړئ او تاسې باید دا هیر ونه کړئ چې کله خدای ستاسې و دعاګانو ته جواب درکوي، بیا چې تاسې د هغه څخه څه شي وکړئ، شکرګزاري وکړئ. دلته څه شي وایي؟ د هېڅ شي دپاره غصه مه کوئ، د هېڅ شي تشویش مه کوئ. چاله زما ژوند څنګه کېږي، هله دا څنګه کېږي، هله هغه څنګه کېږي، د هېڅ شي وایي غصه مه کوئ. خو که چیرې تاسې یو نیاز لرئ، یو حاجت لرئ، یو خواست لرئ، یو شي دپاره اړتیا لرئ، تاسې څه شي وکړئ؟ وایي دعا وکړئ. و هر هغه شي ته چې وایي تاسې ضرورت لرئ، اړتیا ورته لرئ، تاسې څه شي وکړئ؟ هغه د دعا په طور سره د خدای حضور ته څه شي کړئ؟ ورپېښ کړئ او د خدای څخه یې وغواړئ. هر هغه شي ته چې تاسې ضرورت لرئ، هغه د خدای څخه وغواړئ، د خدای څخه یې وغواړئ. او کله چې خدای ستاسې و دعاګانو ته جواب درکوي، نو تاسې باید چې دا هیر ونه کړئ چې د خدای شکرګزاري د هغه شي دپاره، د هغه دعا د جواب دپاره باید څه شي کړئ؟ ادا کړئ. نو د مسیحیانو خدای وایي چې تاسې زیارتونو ته مه ورځئ، تاسې
ملایانو ته مه ورځئ، تاسې د کودګرانو ته مه ورځئ، شویسګرانو ته مه ورځئ، سارګرانو ته مه ورځئ، سحر مه کوئ، جادو مه کوئ، کوډې مه کوئ، داسې چش تعویض مه کوئ، داسې سیدانو ته مه ورځئ، بزرګانو ته مه ورځئ او تش په نامه د خلیفګانو، سیدانو، کوډګرانو، تعویضګرانو نه پوهېږم د دغو خلکو ته مه ورځئ، بلکې کله چې تاسې د یو شي دپاره اړتیا لرئ، کله چې تاسې د یو شي دپاره تاسې اړتیا لرئ، احتیاج لرئ، نیاز لرئ، کله چې تاسې یو هیله او آرزو او مین لرئ، یو شي ته ضرورت لرئ، تاسې څه شي وکړئ؟ تاسې وایي د خدای و دربار ته راسئ، د دعا په ذریعه، د دعا په واسطه، د دعا د لارې د خدای حضور ته راسئ او د خدای څخه یې وغواړئ. خدای وایي چې زه ستاسې دعاګانو ته به خامخا جواب درکوم، خو د دې دپاره ستاسې توکل ضروري دی، د دې دپاره ستاسې ایمان ضروري دی، د دې دپاره ستاسې توکل او ایمان یوازې او یوازې پر خدای باندې ضروري دی. دا چې ته هم پر زیارت باندې باور وکړې، هم پر سرګرو، جادوګرو، شویزګرو، تعویضګرو، سیدو، بزرګو، نه پوهېږم هغه او دغه باندې ته به چې شي وایي توکل او ایمان ولرې او هم پر خدای باندې، خدای وایي داسې نه کېږي، داسې نه کېږي، داسې نه کېږي چې سړی هم پر شیطان باندې باور ولري او پر خدای باندې، داسې نه کېږي چې سړی یو اړتیا او یو احتیاج او ضرورت ولري، هغه هم د خدای څخه وغواړي هم د شیطان څخه وغواړي. دا کار وایي نه کېږي. خدای وایي چې داسې نه کېږي. ته یوازې پر ما باندې توکل کوه، یوازې پر ما باندې ایمان لره، یوازې پر ما باندې باور کوه، یوازې ما څخه یې وغواړه، زه بیا درکم. خدای دا وعده ده، ژمنه در سره کوي او دا د خدای وعده او ژمنه ده. نو دوستانو دا دی د سپیڅلي کتاب، د مسیحیانو د سپیڅلي کتاب تعلیم چې مسیحیان یوازې او یوازې خپل هر هغه اړتیا او مین، حاجت، خواست، ضرورت، هر هغه شی چې تاسې بولئ یوازې او یوازې د خدای څخه غواړي او یوازې او یوازې پر خدای باندې توکل او باور کوي او باور کوي او ایمان لري مسیحیان چې کله چې موږ د خدای حضور ته ځو او دعا کوو، د خدای څخه غواړو، یوازې د خدای څخه غواړو، نو خدای زموږ دعاګانو ته جواب راکوي او دا حقیقت هم لري. ځکه چې زه یو مسیحي یم، کله چې زه د خدای او د دربار ته لاس پورته کوم، د خدای څخه غواړم، خپل هغه اړتیا او مین، آرزو، هیله، خواست د خدای سره شریکوم، خدای زما دعا اوري او هر وخت زما و دعا ته جواب راکوي. زه د خلکو دپاره دعا کوم، خدای هغوی ته شفا ورکوي. نو زه د ځان دپاره دعا کوم، خدای زما اړتیاوې، زما هیله او مین هر شي پوره کوي. خو زه د هغه خدای څخه دا شیان غواړم چې هغه رښتینی خدای دی، هغه د مینې، هغه د فیض، هغه د خلاصون خدای دی، هغه خدای دی چې وایي زه د ټول انسانانو سره مینه لرم، هغه خدای دی چې زما څخه غواړي چې زه هم د ټول انسانانو سره، حتی خپل د دشمنانو سره مینه وکړم او مینه ولرم. هغه خدای دی چې وایي ته د هیڅ چا څخه غچ او انتقام مه اخله، بلکې ته څه شي وکړه او خلکو ته بخښنه وکړه. کله چې خلک بدي در سره کوي ته ښه ورسره وکړه. زه پر هغه خدای باندې باور لرم او د هغه خدای نوم دی یشوع مسیح چې هغه زموږ مالک او خلاصونکی دی. نو دوستانو دا و د خدای د کلام تعلیم او یوه خبره چې هغه هم ضروري ده، هغه دا ده کله چې موږ مسیحیان ګورو چې خدای زموږ و دعاګانو ته جواب راکوي، موږ ته برکت راکوي، موږ بیا د خدای شکرګزاري ادا کوو او هیڅکله موږ دا نه هیروو چې خدای زموږ سره ښه وکړي او بیا موږ هغه هیر کړو او د خدای شکرګزاري ادا ونه کړو. نو دوستانو دا د مسیحیت او د مسیحیانو عقیده د شویست، د تعویض، سحر، کوډې او د جادو، د ملایانو، بزرګانو، نه پوهېږم سیدانو، خلیفګانو، مولویانو، زیارتونو، دغه او هغه په هکله یا په باره کښې. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې د خدای په هکله نور هم معلومات حاصل کړئ، که چیرې تاسو غواړئ چې رښتینی خدای وپېژنئ، که چیرې تاسو غواړئ چې د خدای په لاره باندې، د هغه پر کلام باندې، د هغه پر حقیقت او رښتیا باندې ځان پوه کړئ، که چیرې تاسو غواړئ چې د حقیقت څخه برخمن سئ، د خدای برکت او نعمتونو څخه، برکتونو نعمتونو څخه برخمن سئ، که چیرې تاسو غواړئ چې رښتینی خدای وپېژنئ، نو تاسو کولی سئ چې د دغو شمیرو او د ایمیلونو
او نورو مثلا ویب سایټونو د لارې چې دلته تاسو په دغه ویډیو باندې ګورئ زما سره اړیکه ونیسئ، اړیکه وساتئ او زه به تاسو ته معلومات درکړم او زه به تاسو سره مرسته وکړم چې تاسو خپل خدای وپېژنئ او تاسو د خدای پر حقیقت او پر رښتیا باندې ځان پوه کړئ. مننه دوستانو او ګرانو لیدونکو، زموږ خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم ستاسو خدمت ته حاضرېږم، تاسو ټول پر مسیح عیسی باندې سپارم. مسیح عیسی مالسه ښه وخت او ښې چارې. آمین.